د محسن داوړ یوې مهمې او خطرناکه پوښتنې د اسلامي امارت د واکمنۍ له چارواکو څخه لار ورکه کړې. کله کله داسې خبرې او پوښتنې کیږي چې د خاموشۍ تر شا پټ ټپونه رابرسېره کوي او مخامخ لوری ورته بې ځوابه پاتې شي. دا ځل یو څوک او یو مهم غږ یوه مهمه پوښتنه کوي، خو یوازې ځاني پوښتنه نه ده، بلکې د ټول ولس چیغه او تپوس دی. مذهبي شعارونه، سیاسي تګلارې او دا حقانیت څوک ټاکي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر ویلي د لر او بر افغانانو په ورانولو کې مذهب د بنسټیزې آلې په توګه کارول شوی دی. محسن داوړ د اسلامي امارت د واکمنۍ له مشرانو څخه پوښتلي، تاسو چې په افغانستان کې کوم جنگ وکړ هغه په څه جایز و؟ ښاغلي داوړ د غبرګولي پر 11 پر ایکس د نوموړې واکمنۍ یو غړي سید الله سعید د هغه څرګندونو په غبرګون کې لیکلي، ګوندي مشر امر کړی چې د دوی غړي به بهرنیو هیوادونو ته د جګړې یا هم د دوی په اصطلاح جهاد ته نه ځي. نوموړي د دغې واکمنۍ چارواکو ته په وینا کې ډیره کړې د ګڼو ملایانو داسې فتواوې موجودې وي چې د یادې واکمنۍ جګړه ناروا بلله، خو بیا یې هم دا اور تود ساتلی و. هغه داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې اسلام آباد له کابل اوسنۍ ادارې څخه غوښتي ترڅو د هغو افغانانو مخه ونیسي چې د پاکستاني طالبانو په لیکو کې پاکستان ته د جګړو لپاره ځي. د همدې لړۍ په دوام د اسلامي امارت د واکمنۍ یو شمېر غړو په ښکاره بهر ته د جګړې لپاره د تللو خلاف څرګندونې پیل کړي دي، خو ښکاري چې له دې چارې یې موخه د پاکستاني طالبانو په لیکو کې د جنګیدونکو یا نوو جذبیدونکو افغانانو مخنیوی دی. اسلام آباد په وار داسې شواهد خپاره کړي چې پکې په ډاګه شوي د نوموړې واکمنۍ یو شمېر غړي د پاکستاني طالبانو په لیکو کې وژل شوي دي.